رحیم راځو بوتسټراپ شروع کوو چې داسې بوتسټراپ څه شی ده او د څه لپاره استفاده کیږي. په 2 یا 3 جلسو کې به بوتسټراپ مکمل کور کوو. ډېر څه به زده کوي خو راځو وخت نه نیسو بوتسټراپ شروع کوو. اول بوتسټراپ چې ده د CSS یو فریم ورک ده. داسې فریم ورک څه معنی دا به تاسو ته په عمل کې زه تاسو ته وښیم عملي بڼه باندې. او دا د ټویټر کمپنۍ لخوا نه جوړ شوی ده. د ټویټر خپل ډیزاین د بوتسټراپ لارې کړی او دا فریم ورک لږ لږ درته تشریح کوم چې فریم ورک خاص شی نه ده، ټول د CSS کوډ ده. یعنې CSS کوډ مخکې دوی کړی، دوی شیان جوړ کړي دي، نو هغه فایل ته فریم ورک ویل کېږي. بیا عملي کې به تاسو ته وښیم. نو دوی دغه د CSS کوم کوډ چې کړی ده د ټویټر والا، نو دا یې نشر که تر څو خلک هم دوی همدې ډیزاین نه استفاده وکړي. نو نوم یې ورته بوتسټراپ ورک. د بوتسټراپ په واسطه موږ کولی سو په اسانۍ سره او په یعنی فاسټر او ایزر ویب ډیزاین، یعنی په اسانۍ سره موږ کولی سو ویب سایټ ډیزاین کو او په ډېر کم وخت کې ډیزاین کولی سو. بل څه دا ایزلی کریټ ریسپانسیو ویب سایټ. کم فرض مثال موږ د CSS کوډ وکړو نو موږ ویب سایټ ریسپانسیو په اسانۍ سره نه راځي. موږ ته به هغې ته به هر اندازې ته به هر ویډ ته به د براوزر هر ویډ به موږ اخلو، هغې ته به کوډینګ کوو، نو دا ډېر وخت نیسي. نو موږ په اسانۍ سره کولی سو بوتسټراپ له لارې ویب سایټ ډیزاین کو او ویب سایټ ریسپانسیو راولو. بوتسټراپ ما ویل دا فریم ورک ده. فریم ورک په دې معنا چې دوی د CSS کوډ مخکې له مخکې کړی ده، نو موږ همغه فایل استفاده کوو او دا د ټویټر لخوا نه جوړ شوی. لکه دوی مخکې له مخکې بټنې جوړې کړي دي، موږ ضرورت نشته موږ بټنې ته کوډ وکړو، بټنه ښایسته ډیزاین کړو. نو دوی مخکې له مخکې بټنه ډیزاین کړې ده. بل نیویګیشن بارونه یې جوړ کړي دي، موږ ته ضرورت نشته موږ هغه د ویب سایټ هغه مکمل هغه مینوګانې جوړې کړو. نو دوی مخکې له مخکې جوړ کړي، همغه موږ استفاده کوو. فرض مثال دوی مخکې له مخکې فارمونه جوړ کړي، ښایسته ښایسته ډیزاین یې ورکړی ده، نو موږ ته ضرورت نشته د CSS کوډ وکړو، هغه استفاده کوو. دوی ماډل باکسونه، ماډل باکس په دې معنی مثلا یو ته یو ځای کې کلیک کې نو تا ته بله صفحه خلاصه سي ښایسته ډیزاین کې، نو موږ ته ضرورت نشته موږ د جاواسکریپټ او د CSS کوډ وکړو. نو دوی مخکې له مخکې دا شیان چې کړي دي ډیزاین کړي دي. څنګه کولی سو چې دا بوتسټراپ وکاروو؟ مخکې له دې چې تاسې بوتسټراپ وکاروئ نو اول تاسو ته ضرورت د 2 فایلونو ته د بوتسټراپ چې د مکمل 2 فایلونو کې کور شوی ده. یو د CSS فایل ده CSS او بل د جاواسکریپټ فایل ده. هغه فایلونه به تاسې ډاونلوډ کړئ. داسې څنګه ډاونلوډ کېږي؟ دوی چې د یو ویب سایټ لري، تاسې به په کروم کې ولیکئ getbootstrap.com. نو کله چې دا ولیکئ تاسو ته داسې ویب سایټ راځي، تاسې به راسئ دلته ډاکس برخې ته. کله چې تاسې په ډاکس برخه کې کلیک کړئ، دلته یوه بله برخه ده د ډاونلوډ په نامه، او دلته چې ده تاسو کولی شئ دا چې کوئ ډاونلوډ کوئ. زه راځم ډاونلوډ باندې کلیک کوم. کله چې په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ تاسو به مکمل فایل چې سي ډاونلوډ سي. ګورئ ما ته دا فایل چې کېږي ډاونلوډېدو حالت کې ده. نو ما انټرنیټ بیخي ضعیفه ده، نو زه به دا ویډیو سټاپ کړم تر هغو دا ډاونلوډ زما فایل په مکمله توګه ډاونلوډ سو. راځم دلته دغه فولډر تاسې به ډاکومنټ کې هغه ډاونلوډ جي کې به دا خپل فولډر پیدا کړئ. خو کله چې دا ډاونلوډ کړه نو دلته ما ته داسې 2 دانې فولډرونه راځي، نو تاسو ته به هم 2 دانې فولډر راځي. نو یو د CSS په نوم فولډر ده او بل چې ده د جاواسکریپټ په نوم فولډر ده. راځم CSS په نوم فولډر کې دلته موږ سره ډېر فایلونه دي، ټول یو فایلونه دي، خو داسې دا که زه دا بوتسټراپ
او ډاټ سی اس اس خلاص کم ګورئ دا په زه تاسو ته په نوټ پټ پلس پلس کې خلاص کم چې تاسې وینئ ګورئ په دې بوتسټراپ ډاټ سی اس اس کې ګورئ مکمل تاسې وګورئ د سی اس اس کوډ ده دوی مخکې له مخکې چې کړی ده لیکلی ده نو موږ ته ضرورت نشته دا کوډ وکړو دوی مخکې دوی چې دا بټنې ډیزاین کړي ډېر شان ډیزاین کړي دي نو ګورئ دا باندې موږ که تاسو سی اس اس ویلی تاسې هم په مکمله توګه پې پوهېږئ چې دوی څه شی کار کړی ده نو بل زه تاسو ته دا بل فایل به هم خلاص کړم بوتسټراپ مین ډاټ سی اس اس دا هم امقه کوډ ده خو داسې چې کړی د دې کې دا فاصلې له منځه وړي دي ګورئ دا فاصلې له منځه وړي ټول داسې دا نو ویل کېږي نه همقه رقم کوډ ده نو دا دې لپاره فاصلې له منځه وړي دي چې سایز یې کم سي نو تر څو یې تاسې ویبسایټ که هوسټ کوئ نو تاسې ویبسایټ ډېر دروند نه ګورئ دا 215 کې بي ده دا 228 کې بي ده نو داسې به وکړو موږ به دا ټول انتخاب کو صرف بوتسټراپ مین ډاټ سی اس اس به پرېږدم تاسو ته نو دا به چې کومه دا نور به ډیلیټ کړم همداسې که جاوا سکرپټ ته راسو هماغه خبره ده یو کې فاصلې مراعات کړي دي بلکې نو تاسې همیشه دا مین استفاده کوئ را بسم دا ټول به انتخاب کوم دا مین به پرېږدم نور به ټول چې کوم ډیلیټ کوم ګورئ دې فولډر نوم هم زه تغیر کوم ولیکم مثلا بوت سټراپ ګورئ بوتسټراپ په نوم فولډر کې موږ سره دوه دانې فولډر یو سی اس اس ده دا شی ده پکې او بل جاوا سکرپټ ده او دا فایل ده پکې نو راځو عملا کار کوو داسې عملي کار لپاره به زه به داسې وکړم یو دانه فایل به واخلم نیو ټکسټ ډاکومنټ دې ته به نوم ورکړم index ډاټ html نو ګورئ ما د html فایل واخله دا به زه په وی اس کوډ کې خلاص کړم ګورئ وی اس کوډ ما ته مکمله توګه خلاص سو راځم فایل ته او راځم همغه فولډر خلاصم اوپن فولډر دا فولډر ما سره په ډیسکټاپ کې ده د بوتسټراپ په نامه راځم دا فولډر به زه چې کوم انتخاب کوم ګورئ ما سره په دې فولډر کې صرف یو دانه د HTML فایل ده او یو دانه فولډر ده په دې داخل کې دوه فولډر دي یو د CSS ده چې په دې کې د CSS فایل ده او بل د جاوا سکرپټ ده د بوتسټراپ جاوا سکرپټ فایل ده لکه څنګه چې تاسو دلته هم ولیدل چې دلته موږ سره د فولډر کې یو دانه HTML فایل ده او بوتسټراپ په فولډر ده دې کې دوه فولډر دي همدا د بوتسټراپ شي دي فایلونه دي پکې نو راځم زه د HTML فایل خلاصوم او دې کې د HTML هغه سټرکچر لیکم HTML او HTML5 داسې به وکړم زه به دلته یو دانه H1 واخلم چې وګورم چې دا موږ صفحه خلاصي که نه ویلکم ټو آور پیج دې خلاصول لپاره به رایټ کلیک وکړم په دې باندې او کاپي پات به ووهم او را بسم دلته دا به دلته چې کوم پیسټ کړم ګورئ زمونږ صفحه چې سوله خلاص سوله ښه څنګه کولی سو بوتسټراپ وکارو ګورئ لکه څنګه چې موږ وویلې د بوتسټراپ لپاره دوی د CSS کوډ کړی ده او د جاوا سکرپټ کوډ کړی ده نو د CSS او جاوا سکرپټ کوډ چې همیشه تاسې په خپلو پروژو کې کاروئ نو هغه باید څه کوي لینک کوي نو تاسې که CSS او جاوا سکرپټ هم لږ هم ویلی نو تاسې لینک کولو باندې پوهېږئ خو بیا مشکل نشته زه به تاسو ته وښیم کله چې CSS تاسې لینک کوئ نو په هیډ کې به تاسو چې لیکئ لینک په نوم یو ټک ده او دې کې لینک CSS او په دې کې href کې به تاسې د خپل CSS ادرس ور نو لکه څنګه تاسې وینئ زه په دې فایل کې یم انډکس ګورئ زه د انډکس ډاټ HTML فایل کې یم او index ډاټ HTML څنګه کې یو فولډر دی د بوتسټراپ په نوم نو زه به همداسې وکړم دلته بوتسټراپ به ولیکم بوتسټراپ فولډر ته لاړ شه بوتسټراپ او دې داخل کې ګورئ یو بل فولډر دی د CSS په نوم نو دلته به م ورکړم /CSS ګورئ دلته موږ ته وی اس کوډ موږ سره دا مرسته کوي ګوره وایي CSS په نوم ده بیا CSS کې موږ سره فایل د بوتسټراپ ډاټ مین ډاټ CSS
نو همداسې به زه وکړم سلاش ګورې هملته ویس کوډ موږ سره همکاري کوي ګوره بوټسټراپ مین ډاټ سی اس اس دا دې په کار ورته مو همدا په کار که تاسو ته یې نه راوسته نو خپله به یې ولیکئ نو موږ سره دا لینک جوړ څه زه دلته H1 واخلم او ویلکم سترغو تاسې پوه سئ همدا صفحه ده زه دا ریلوډ کوم ګورئ دې فونټ مکمله توګه تغییر سو نو موږ فایل لینک چې ده جوړ سو یا داسې وکئ رایټ کلیک به وکئ ویو پیج سورس ته ګورئ دلته که تاسې خپل لینک لیکلی یم لینک باندې به کلیک کوئ که چیرې تاسو ته دا صفحه راوستله نو پوه سئ بوټسټراپ لینک هم جوړ ده او که چیرې ګورئ دلته لینک غلط لیکم ورته وایم مثلا بوټسټراپ یو په نوم فولډر ته لاړ شه داسې او زه دا صفحه ریلوډ کم ګورئ هغه فونټ یې هم ګوره وانخیسته که ویو پیج سورس هم راسمه دا کوم ګوره موږ ته وایي دا صفحه نسته ده نو تاسې به خپل لینک په مکمله توګه جوړ کړئ راځمه دا لینک به هم زه بیرته داسې کړم او اوس راځم صفحه به ریلوډ کړم ګورئ بوټسټراپ لینک چې سو جوړ سو همداسې به جاواسکریپټ هم لینک کوي جاواسکریپټ تاسو ته یو خبر وکم جاواسکریپټ چې کله لینک کوئ که چیرې تاسو د بوټسټراپ کوډ داسې کار کړی چې بټن یې هغه ماډل باکسونه هم راوسي کلیک کار هم کړی جاواسکریپټ لینک کوي او که نه یې بیا یې مه لینک کوي خو ښه دا ده چې همیشه یې لینک کوي سکریپټ او SRC دې کې به خپل هغه د جاواسکریپټ فایل ادرس ولیکئ ګورئ دې کې بوټسټراپ په نوم فولډر کې ده نو زه به م ولیکم بوټسټراپ بیا لاړ شه جاواسکریپټ په نوم فولډر ته او بیا څه ته دې ته لاړ شه همداسې بل ته به رایټ کلیک به وکړئ ویو دا صفحه به ریلوډ کړم ویو پیج سورس ته راسم دې باندې کلیک کړم ګورئ موږ ته صفحه چې سوله خلاص که چیرې تاسو پیج ناټ فاونډ ویلې بیا یو بله خبره ناټ اکسس ویلې نو پوه سئ لینک هم جوړ نه ده نو یې موږ مکمل توګه لینک هر شی چې سول جوړ سو ښه راځو اوس دا وایو څنګه بوټسټراپ نور استفاده کوو دا خو لینک کولو بوټسټراپ چې موږ استفاده کوو همیشه په دغه دریو کلاسونو کې کانټینر رو او کول راځو اول کانټینر تشریح کوو کانټینر هم کانټینر لکه نوم نه چې تاسو ته معلومه ده یو لکه یو شکل چې اخلئ زه غواړم یو ویب سایټ کې داسې یو لیاوټ جوړ کړم یو شکل جوړ کړم نو همیشه چې تاسو یو شی جوړوئ نو یو مکمل یو کانټینر کې به یې اخلئ همیشه چې بوټسټراپ کاروئ نو کانټینر به اخلئ او دا کانټینر تاسو دوه رقم اخیسئ یو کانټینر ده یو کانټینر فلوایډ ده کانټینر فلوایډ مکمله صفحه درته نیسي او کانټینر چې ده هغه بیا که چیرې تاسو براوزر اندازوئ نو هغه به تاسو دونه لږ ساحه درته پرېږدي کانټینر فلوایډ مکمله 100% راولي ښه راځو دا عملي کار کوو راځمه کانټینر څنګه اخلئ تاسې د کانټینر اخیستو لپاره یو دیف به واخلئ ګورئ موږ وویلې بوټسټراپ دوی له مخکې کوډ کړی ده که چیرې تاسې کوډ ته راسئ دوی له مخکې کلاسونه جوړ کړي دي نو همیشه چې تاسې بوټسټراپ کاروئ د کلاس په شکل یې کاروئ نو زه به یو دیف به واخلم او دیف به چې کمه بند کم او دې ته به کلاس نوم ورکمه کانټینر ښه راځم د دې دیف کې به یو دانه H1 واخلم لیکمه مثلا هلو که راسمه دا زه ګورې موږ سره هلو په نوم شی راغی خو ګورې ما کانټینر کلاس ورکړی دوی دلته ګوره فاصله لږ چی ده اخیستې ده که چیرې زه کانټینر فلوایډ ورکم کانټینر فلوایډ نو دا به مکمله صفحه تاته واخلي کانټینر فلوایډ نو همیشه چې بوټسټراپ کاروئ اول به تاسې یو کانټینر به واخلئ یو لیاوټ چې جوړوئ دیو بیا کلاس به چې ورکوئ کانټینر بوټسټراپ تاسو ته کلاسونه جوړ کړي نو تاسې ضرورت نشته کوډ وکړئ د بوټسټراپ له کلاسونه به کار اخلئ نو ګورئ دیو مې واخیسته او کلاس مې چیر که کانټینر
که چیرې مکمله صفحه غواړئ ونیسي فل واید. راځم تاسو ته دا لږ نورم وضاحت در کوم چې تاسې صحیح پې پوه سئ. فرض وکړئ زه دا داسې یو شکل غواړم، دا موږ سره داسې ویبسایټ غواړم، دا صفحه او دې کې داخل کې نور خطونه اخلم، مثلا داسې یو شی دا رقمي داسې ګورئ. فکر وکړئ دا تاسو ویبسایټ دغه مکمل ویبسایټ چې تاسې اخلئ داسې یو شی جوړ کوئ، نو ګورئ دا مکمل دغه شیان چې دي دا په یو دانه باکس کې دي. نو دغه عمومي باکس چې تاسې اخلئ دغه ته کانتینر وایي، یعنې تاسې په یو شکل شیپ کې اخلئ. نو همیشه چې بوتسټراپ کاروئ اول به یو لیاوټ چې جوړوئ یو کانټینر به واخلئ، یو کانټینر ده او بل کانټینر فل واید، دواړه فرق مې درته ویلی. او دې کانټینر داخل کې به تاسې رو اخلئ. که چیرې تاسو ته یو خط پکار یې داسې مثلا ګورئ دا خو کانټینر سو، دې داخل کې ماته یو بل داسې رو پکار ده، یو بل باکس راته پکار ده، نو دې داخل که بچی اخلئ رو به اخلئ. دیو کلاس بچی ورکئ رو. ښه نو ما د ګورئ دلته م زه لیکم مثلا H1 لیکم ویلکم. ګورئ موږ سره دیو مې اخیستی او داخل کې مې رو ویلکم اخیستی. تاسې کولی سئ څو دانې روګانې هم واخلئ. ګورئ زه یو بله رو جدا کوم، دیو او کلاس ورکوم رو، او دې کې یو H1 اخلم مثلا های. نو دا ګورئ تاسو ته به داسې نور شکلونه واخلي، یعنې دا خطونه درته جدا کوي. ښه دې باندې به تاسې هغه وخت پوه سئ چې تاسو نور هم وړاندې لاړ سم. ښه نو تر اوسه پورې تاسو دونه زده کړه همیشه چې بوتسټراپ کاروئ اول به کانټینر اخلئ یا کانټینر فل واید، بیا داخل کې به چی اخلئ رو اخلئ. زه غواړم د رو داخل کې هم نور شکلونه جوړ کم، نو دیو د رو داخل کې به تاسې کالم اخلئ، دیو او کلاس به ورکوئ کول، او مثلا زه دې کې ولیکم مثلا ولیکم های، یا مثلا نومونه لیکم احمد. نو ګورئ احمد موږ ته راغی، بیا تاسو تکراروم. همیشه چې بوتسټراپ کاروئ اول به کانتینر اخلئ، بیا کانتینر داخل کې به رو اخلئ، او د درو داخل کې به چی اخلئ کالم اخلئ، دیف او کول کلاس مې چې ورکړه کول. مثلا زه لیکم احمد. خو تاسې په هره رو کې 12 دانې کالمونه په یو خط کې راوستلی سئ. څو دانې کالمونه 12 دانې. ګورئ زه یو بل دیو اخلم او کلاس ورکومه کول. ما تاسو ته ویلې مثلا زه لیکم خان، اول به کانتینر اخلئ بیا به رو اخلئ. خو تاسې په یو رو کې دغه خط کې ګورئ دقلته په دغه رو کې دا فکر وکړئ دا ګوره کانتینر مې اخیستی او دې کې ما یو رو اخیست. په دغه رو کې تاسې 12 دانې کالمونه اخیستلی سئ په یو دا 12 دانې داسې دا روګان کالمونه سو. که چیرې 12 نه ډېر واخلئ نو هغه تاسو ته کته راځي، دغه رو درته بریک کېږي، یو بل په دې کې خط درته جدا کېږي. نو را بسم ګوره تاسو ته وینئ دا مې ثبت کړی نه ده. احمد او خان دا به کاپی پات وهم او دلته ښه ګورې خان دلته چی سوی ده راغلی ده په یو رو کې دي. نو زه یو بل دې کې م ګورې ما تاسو ویلی چې 12 دانې تاسې اخیستی سي، دیف
او بل لیکم کول اخلم او دې کې لیکم مثلا جان. تاسې ګورئ موږ ته جان هم واخیستل سو. راځم بل دا اخلم کنټرول سی کنټرول وی او دې کې مثلا لیکم ولی. ګورئ موږ سره بله واخیستل سو. کنټرول سی کنټرول وی او دې کې مثلا لیکم شان. او یو بل اخلم کنټرول سی کنټرول وی یعنی تاسې 12 دانې کالمونه په دې یو رو کې چې کولی سئ اخیستلی سئ. ګورئ که چیرې موږ دا بوسټراپ نه وای کارولی نو دا دیو تاسو ته دا مکمل جدا کېدل نو دا مکمل دوی چې کړی لکه فلیکس کړی ده رو نو دا تاسو ته څنګ په څنګ راولي. دا نو بوسټراپ کارول تاسو زده کړه. اول به کانتینر اخلئ بیا رو اخلئ په هر رو کې تاسې 12 دانې کالمونه چې کولی سئ اخیستلی سئ. ښه تر دې چې پورې خو تاسې پوه سولئ. راځو څنګه کولی سو د روګانو یا یو شي ته رنګ ورکو. لږ هر کله چې یو شي ته رنګ ورکوئ بیجي به لیکئ بیجي. او بوسټراپ کې مخکې له مخکې رنګونه جوړ سوي دي. کم کم رنګونه دي زه به یې دلته تاسو ته کمنټ کړم. ډینجر په نوم رنګ لري او وارننګ په نوم رنګ لري. انفو په نوم رنګ لري. لایټ په نوم رنګ لري او ډارک په نوم رنګ لري. سکسس په نوم رنګ لري. دا رنګونه دي او دوی مخکې له مخکې چې کړي دي جوړ کړي دي. نو هر کله چې یو شي ته رنګ ورکوئ بیجي به لیکئ د بیجي کلاس. زه غواړم د احمد دف ته رنګ ورکم نو ور به کې بیجي. ښه کم رنګ دې په کار ده بیا به منفي علامه به ورکړي. کم رنګ زه وایم ما ته وارننګ رنګ راکړه وارننګ. ګورئ دې وارننګ رنګ واخیست. زه وایم مکمل دغه جان ته رنګ ورکړه نو کلاس ته به یې راسي. کلاس بوسټراپ د بوسټراپ ستاسې کاروئ همیشه د کلاسو په اساس کاروئ. نو بیجي کم رنګ دې په کار ده زه ورته وایم ما ته انفو رنګ راکړه. ګورئ انفو داسې شکل سو. زه وایم دغه ته رنګ ورکوم خان ته بیجي کم رنګ مې په کار ده سکسس. نو د سکسس رنګ واخیست. ښه همداسې د دغه ټول رنګونه به وکارو. بیجي دې ته کم رنګ په کار ده ما ته ډینجر په کار ده. ده ښه راځم دې بل ته رنګ ورکوم. کم رنګ پاتې ده لایټ مې نه ده کارولی. بیجي دې ته لایټ ورکړه نو دې لایټ رنګ واخیسته. ګورئ داسې لایټ غوندې ده. او بل بیجي دې ته کم رنګ په کار ده دې ته به همغه وارننګ به ورکړم نو دا به هم وارننګ رنګ واخلي. ښه راځو اوس وایو څنګه کولی سو. ښه داسې به وکړمه دا مکمل کالم ته به هم رنګ ورکړم دغه کانتینر ته بیجي دې ته ما ته کم رنګ په کار ده ډارک. نو دا به مکمل ډارک رنګ واخلي. اوس ځکه نه ده اخیستی چې دا شیان پکې موجود دي نو کالمونه هغه رنګ کته راغلی ده نه ښکاري. دا که پډینګ او مارجن ورکړم بیا به پډینګ څنګه ورکول کېږي د بوسټراپ لارې هغه به هم تاسې به ووایي. ښه راځه اوس څنګه کولی سو د یو کالم اندازه غټه کو. فرض وکړئ تاسو ته دغه کالم دونه په کار نه ده وړکی په کار ده درته لږ غټ په کار ده. نو موږ وویلې دغه رو کې تاسې 12 کالمونه څو کالمونه 12 کالمونه اخیستلی شئ.
نو زه غواړم دغه دې کالمونه زه چې کوم غټه واړه کم. نو تاسې دغه مکمل اندازه باید 12 نه غټه نه سي. که 12 نه غټه سو هغه کته درته راځي. نو زه ورته وایم دې کالم اندازه دی 4 کالمو اندازه نسي منفي علم ولیکئ 4. نو دا کالم به د 4 کالمو ځای ونیسي. ګورئ دا کالم د 4 کالمو ځای ونیو. دا نور چې سو واړه سو. زه ورته وایم دغه کالم د 3 کالمو ځای ونیسي. ګورئ تر اوسه اووه سوه اندازه موږ 7 کالمه سو. یا داسې کوم 2 به ونیسم. دا راځم دام 2 نیسم، دام 2 نیسم، دام 2 نیسم او دا هم 2 نیسم. ګورئ 4 او 2 شپږ سو، شپږ او 2 8، 8 او 2 10، 10 او 2 12. نو دغه بل کالم به موږ ته کاته راشي ځکه دلته نور ځای نشته ده که نه. ګورئ کاته راغی. خو زه به دا داسې کم، دا به 3 کم، دا هم 2 کوم راځم. ټول په یوه اندازه کې. زه وایم دغه راشد کالم باید 1 کالم ځای ونیسي. کم څو کالمو؟ 1 کالمو ځای ونیسي. او دغه د 3 کالمو ځای ونیسي. ګورئ موږ سره راشد اندازه چې سوله وړکۍ سوله. نو او که زه راسم دا ورته وایم دا د 15 کالمو ځای دې ونیسي. دغه د خان 15 کالمو ځای دې ونیسي. نو 2 15 اووه، اووه او 2 9، 9 او 2 11، 11 او 3 14. نو دې کې به دا 2 کالمونه کاته راسي درته. ګوره 2 کالمه چې سول کاته راغله. او دا تور رنګ د چې شي ده، دا تور رنګ چې ده دا د هغه د کانټینر فلوایډ ده. دا که زه بیجي لایټ کم، ګورې ما تاسو ویلي دا کانټینر ته مونږ رنګ ورک. دا داسې سو. او دا رنګ به زه اوس پاک کار نه. نو دا تاسو زده کړه څنګه د کالمو اندازه چې کو غټه کو. راځو اوس بریک پوینټ وپېژنئ. ګورئ که زه صفحه وړکۍ کم نو دا موږ سره همغه شکل کې ده. ګوره دا زه وایم کله چې صفحه وړکۍ کوم دغه د احمد کالم باید مکمله صفحه ونیسي. د احمد کالم چې سي مکمله صفحه ونیسي. نو بریک پوینټ چیرته د مکمله صفحه ونیسي؟ دلته موږ سره کم څو بریک پوینټ دي. یعنی بریک پوینټ اوس تاسو سلایډ کې صحیح تشریح کم. دا موږ سره بریک پوینټ دي. دا موږ سره بریک پوینټ دي. چې دا بریک پوینټ تاسې کانتینر سره هم استفاده کوئ. خیر هغه ما تاسو تشریح نه که. اس ام په نوم بریک پوینټ لرئ، ام ډي په نوم بریک پوینټ لرئ، دی ال جي په نوم بریک پوینټ لرئ، اکسل په نوم او اکسل په نوم. دا بریک پوینټونه دي. اس ام بریک پوینټ چې دا کله صفحه د براوزر اندازه له 576 نه چې لویه وي هغه وخت کې کار کوي. راځم تاسو ته عملي ښیم. زه وایم دغه کالم چې تاسې وینئ، زه وایم چې دا صفحه د موبایل اندازې ته سوله یا دا صفحه چې زه وړکۍ کوم نو باید دغه بریک سي. یعنی بریک په دې معنا بریک پوینټ چې دغه نور شیان کته راولي دا مکمله صفحه ونیسي، دا نور شیان بریک کی. نو دلته به خپل هغه بریک پوینټ د کالم نه وروسته به بریک پوینټ لیکي، بیا به د کالم اندازه لیکي څومره. زه وایم دغه د کم کالم څه وخت کې بریک سي. بریک پوینټ موږ سره دي اس ام ده، اکسل ده او ام ډي ده. صحیح ده. دلته مې تاسو ته وښودل اس ام ده، ام ډي ده، ال جي ده، اکسل ده، اکسل ده. نو زه ورته وایم کله چې ام ډي سایز، ګورې ام ډي سایز چې کله 288 پکسل نه چی سي دا لوی یا مساوي اق وخت به دا بریک پوینټ کی کار کوي. نو زه به تا ګورې تاسې اوس وګورئ همدغه اندازه ده. راځم دا اوس وړکۍ کوم. ګوره ګورئ کله چې 288 پکسل نه هغه ته راسي دا نور شیان چې کوي بریک کوي. دا مکمله صفحه نیسي. دا
نو دا یې بریک پوینټ. هر کله چې تاسې غواړئ دا مثلا یو انده مثلا ریسپانسیو کوئ نو غواړئ هغه وخت کې مکمله صفحه نیسئ، هغه وخت کې به خپل بریک پوینټ لیکئ. زه ورته یم دا دیم اس ام کله چې سمال صفحې ته رسېږي هغه وخت کې دی دا بریک پوینټ. نو راځمه اوس ګورئ دا خان به اس ام ګورئ کله چې د موبایل اندازې ته نږدې کېږي نو هغه وخت کې به دا چې کېږي بریک کېږي. یعنې دا تاسو زده کړئ څنګه کولی شو بریک پوینټ ورکړو. زه وایم اکسل کله چې دا مثلا اندازه لږ غټه وي هغه وخت کې د بریک چې ګورئ دا به دقه جې کې بریک کېږي. نو زیات څه کارېږي ایم ډي کارېږي، ایم ډي بریک پوینټ، خو هغه هم بیا تاسو پورې تړاو لري څنګه یې کاروئ. نو تاسو دا زده کئ زده کړل څنګه کولی شو کالم بریک کړو، کالم اندازه غټه کړو. نو دا به اخر کې تاسو ته که چیرې پروژه زه پروژه به هم کارومه تاسو ته هغه وخت کې بیا تاسو بیخي صحیح پوهېږئ. ښه راځو سلایډ ته. سلایډ کې نور شی دي. ښه منګه ویل چې بوتسټراپ کارو په دې درې کلاسو کې که انټینر اخلو، رو اخلو، کالم اخلو. هر رو کې منګه په یو رو کې منګ 12 دانې راوستی که 12 نه ډېر راولو هغه به بریک کېږي کته به راځي. ښه او په کانتینر کې ډېرې روګانې اخیستلی شئ. صحیح ده. راځو د بوتسټراپ نور کارو نور کلاسونه وایو. آرډر افسیټ وایو. ښه افسیټ تاسو ته د کالمونو ترمن فاصله جوړوي. اول به افسیټ لیکئ بیا به نمبر لیکئ. ښه راځم عملي کار کوم تاسو ته همداسې هر یو عملي کارو. وبه لیکئ دلته کلاس ده ګورئ دا ټول شی دي دا تاسو ته چې وایم دا ټول د بوتسټراپ کلاسونه دي. زه راځم دلته لیکم افسیټ. ښه څومره افسیټ غواړئ؟ زه ورته یم د 2 کالمو په اندازه د افسیټ واخلي. ګورئ دا دغه کالم به فاصله واخلي د 2 کالمو په اندازه. ګوره دا زه ورته یم د 1 کالم په اندازه د فاصله واخلي. نو دا 1 کالم. همداسې زه خان ته هم فاصله ورکوم غواړم دې خوا نه د دا فاصله واخلي نو رابسم د خان دف ته ګورې ده او دلته به کلاس ورکم افسیټ څومره اندازه زه ورته یم دا دیم 1 کالم په اندازه فاصله واخلي. ګورئ دا هم چې واخسته فاصله. ګورئ دا اوس 1 کالم اندازه دا سو دا نو دا چې سول بریک سول یعنی دا 12 کالمونه زیات سو ځکه دا کته راغله. نو افسیټ باندې هم پوه سولی چې افسیټ چې کوي فاصله ورکوي. راځم بل آرډر ده. زه غواړم یو دا کالمونو کې تغییر راولم. یو دغه غواړم د راشد کالم چې دا آخر کې ده مخکې راولم. نو به لیکئ آرډر ورته هم لیکم فرست. آرډر فرست. زه وایم دا اول ته راسي. ګورئ راشد کالم چېرته راغی؟ اول کې راغی. همداسې دلته یو بل کالم ما سره ده مثلا د جان. زه وایم دا آخر ته راسي. نو به لیکئ آرډر او آرډر لاست. دا آرډر دغه کار کوي مخکې وروسته درته راولي. ګورئ جان یې چېرته راوست؟ آخر کې راوست. اوس راځو څنګه کولی سو یو کالم یا یو شي ته د بوتسټراپ له لارې هر شي ته تنها کالمونو ته نه مارجن ورکو. نو د مارجن لپاره به تاسې ام ولیکئ. تنها ام یو شي ته چې مارجن ورکوي د بوتسټراپ لارې تنها کالمونو ته نه. دا شیان د کالمونو لپاره نه دي. دا مارجن او پډینګ هر شي ته ورکولی شئ. او دا بکګراونډ هم هر شي ته د لارې ورکولی. زه وایم دغه کانتینر باید له دغه رو باید مارجن ولري. نو به لیکئ ام او ام دې نه به وروسته نمبر ولیکئ. دا نمبر تاسې 5 پورې ورکولی شئ. زه ورته یم دا د 2 مارجنه واخلي. اوس یې ګورئ د رو چې واخسته مارجن واخسته. زه به راسم د رو ته به یو رنګ هم ورکم چې تاسې پوه شئ. بي جي او بي جي ورکومه وارننګ دقه رنګونه وارننګ به نه ورکومه ډارک ورکم
نو ګوري دې رنګ واخیست. راځم زه نورم مارجن ورکوم نو 3 نو 3 اندازه کې به مارجن دا شکل کې واخلي یعنی مارجن به ډیر واخلي. 4 که ورکوي دا به هم ډیر واخلي خو تر 5 پورې مارجن ورکولی شي. زه راځم 5 ورکوم دا همداسې راځم زه وایم دغه د راشد دغه د احمد کالم هم مارجن ولري نو کلاس ته به دا مکمل بوتسټرپ تاسې په کلاسو کې لیکئ نو ورته لیکم مارجن ام څومره مارجن 3 اندازې مارجن دی واخلي. ګوري تاسې احمد کالم ته متوجه اوسیږئ احمد چې واخیسته مارجن واخیسته او دا تور رنګ چې ده دا ما دې هغه ته ورکړی ده رو ته. زه وایم مارجن د 3 نه 2 دې واخلي دا خو ګوري دا مارجن چې زه ورکوم هم دا هم کته اخلي هم پورته اخلي هم لاندې اخلي. زه وایم مارجن ورکوم خو د چپ او ښي خوا نو کله چې چپ او راست خوا نه مارجن ورکوئ نو ام اکس به ولیکئ. ام خو د مارجن معنا او اکس یعنی چپ و راست بیا به اندازه ولیکئ ورته هم 2 ګورئ دا د چپ و راست تنه چې واخیسته 2 اندازې مارجن واخیست. خو زه ورته وایم کته و پورته نو مارجن وای څومره مارجن دې واخلي 15 نو ګورئ چپ و راست به 2 واخلي او اخوانه 15 نو تاسو دا زده کړئ څنګه کولی شئ یو شي ته مارجن ورکو د بوتسټرپ له لارې. همداسې زه راځم د رو ته هم زه وایم تنه چپ و راست دې واخلي کته و پورته ماته پکار نه ده. ګورئ د چپ و راست مارجن واخیست پورته خوانه یې کم که راځم کته خوانه مارجن ورکوم خو 15 اندازه نه ورکوم کم ورکوم ام وای دې مثلا 2 واخلي نو دا به 2 واخلي. ښه راځم څنګه کولی سو پډینګ وویشته ورکو نو پډینګ خو تاسې په سیسس کې ویلی داسې دا داخلي فاصلې مراتئ نو پډینګ چې همیشه ورکوئ پی به لیکئ بیا هم دې خوا نه به تاسې عدد خو تر 5 پورې ورکوئ. زه ورته یم 1 ګورو دا به 1 اندازه چې واخلي پډینګ واخلي. ګورئ پډینګ واخیسته دا رنګ چې دا تور چې ورکوي دا دې ته ما بیجي ډارک ورکړی ده که راځم کانتینر ته هم پډینګ ورکوم ورته یم پی دا دې 3 اندازې پډینګ واخلي. ګورئ دا کانتینر به 3 اندازې پډینګ واخلي خو تاسو ته معلوم نه سو زه دې ته که چیرې رنګ ورکم بیجي او بیجي ورکومه سکسس ګورئ پډینګ اخیستی ده. راځم پډینګ ورکومه 2 خو زه وایم دا پډینګ باید چپ و راست خواته تنه ورکم پی اکس او اندازه به ولیکئ ورته پی اکس 3 اوس ګورئ کته و پورته پډینګ نه ده اخیستی تنه چپ و راست که ورته یم کته و پورته پی وای ورته یم مثلا 1 اندازه نو دا تاسو زده کړ څنګه کولی سو پډینګ ورکو څنګه کولی سو کالمونو کې تغیرات راولو. نو دغه اساسي د بوتسټرپ درس ده نور مخکې موضوع له خیره. ښه راځو پډینګ هم تاسو زده کړه مارجن هم تاسو زده کړه آرډر لاست او افسیټ هم تاسو زده کړه. راځو جسټیفای کانټینټ کلاس باندې غږیږو. زه غواړم راځم زه دا له سره هر شی لیکم چې تاسو ته تکرارم شي مکمل دا کوډ پاکوم. هر کله چې موږ ویله بوتسټرپ لیکو په 3 کلاسونو کې لیکو. اول به چې اخلو دیو اخلو بیا به چې اخلو کانټینر اخلو ورته کانټینر او زه وایم مکمله صفحه ونیسو کانټینر فل وایډ او دې داخل کې به تاسو چې اخلي دیو او دې کې رو او دې داخل کې به تاسو کالمونه اخلي. اوس ګورئ موږ سره یو شکل جوړ شوی ده خو ماته زه وایم ماته 2 دانې دې کې 2 دانې کالمه پکار دي نو دیف کول او دې کې زه لیکم مثلا دې داخل کې لیکم مثلا یو چون اخلم او دې کې لیکم مثلا ویلکم ټو اور ویب سایټ او یو دا ګورئ دې کالم دې داخل کې نه اخلم ګورئ دې نه بیرون یو دې واخلم او کلاس ورکوم کالم. ګورئ ما تر اوسه دونه کار کړی ده کانټینر مې اخیستی ده
رو مې اخیستې ده او داخل کې مې یو کالم اخیستی او بل کالم او دې کې زه لیکم مثلا اور ډیټا مثلا داسې یو شکل لیکم. راځم دې ته زه وایم یو رنګ ورکم نو بي جي کوم رنګ غواړم زه مثلا دې ته غواړم ډارک رنګ ورکم. ګورې موږ سره دا رقم شکل راغی. ښه یا مثلا بي جي ډارک نه ورکوم لایټ ورکوم موږ سره داسې شکل کې دوه کالمه دي یو دا کالم د بل دا کالم. دې خواته مثلا زه دې ته رنګ ورکوم بي جي وارننګ ورکوم دا موږ سره دا شکل کې راغی. یو کالم دا ده یو کالم دا ده. راځم زه غواړم دې کالم اندازه کمه کم نو کالم چې تاسې کموئ زیاتوئ کول بیا به هلته اندازه ورکوئ او تاسې کولی شئ بریک پوینټ هم ورکوئ چې مثلا ام ډي د موبایل ساحه کې دا باید مکمله صفحه ونیسي دا کالم نو ورته وایم درې دا د درې اندازه باید واخلي نو دا درې کالمونو او دې ته ورکومه مثلا دا د 5 کالمونو ځای واخلي نو ګورئ موږ سره داسې شکل کې راغی. ښه دې نه به دا کول ام ډي دا درې به لرې کړم چې دا مکمله صفحه ونیسي داسې څومره چې ځای پاتې ده نو موږ سره دا رقم شکل جوړ شو. راځم دې رو ته زه پډینګ ورکوم نو پی څومره اندازه ورکوم 3 ګورئ موږ سره دې رو چې واخیسته پډینګ واخیسته. راځم یو فایل بل د سی اس اس فولډر کې یو دانه زه به خپله سی اس اس واخلم نو دلته لیکم کسټوم هغه سی اس اس موږ خپله یې لیکو مثلا کسټوم ډاټ سی اس اس. زه غواړم دغه کالم ته یو باردر ورکم نو دې ته به زه خپله یو کلاس ولیکم. ګورې دا بوتسټراپ کلاسونه دي اوس کولی شې ته خپل کلاسونه هم ورکې مثلا خپل کلاس نوم ورکوم مثلا باردر په نوم باردر او راځم دلته دې باردر ته ګور باردر کلاس کې مې ورکړی نو ولیکم باردر کلاس کې همیشه کوډ لیکئ چې تاسو ویل شي نقطه ورکوو باردر زه ورته وایم باردر دې څومره واخلي 2 پکسله سولیډ او مثلا ګرین دې واخلي یا مثلا بلیک نو موږ سره به دا کار نه کوي ځکه دا موږ کسټوم ډاټ سی اس اس چې کړی ده لینک کړی نه ده نو داسې به وکړم خپل سی اس اس هم څه چې کوم لینک کم نو لینک داسې به وکړم کنټرول سی کنټرول وي نو دلته ورته وایم سی اس اس ته لاړ شه ګورې ما دا سی اس اس فولډر کې بل فایل اخیست ورته وایم موږ ته کسټوم ډاټ سی اس اس راوله نو ګورئ دا دې چې واخیسته باردر واخیست ځکه یې باردر واخیسته چې موږ دلته د باردر کلاس ورته لګولی وو او دا باردر کلاس موږ خپله کوډ ورته ولیکه که زه دې ته دا کلاس دې ته ولګوم نو باردر نو دا به هم چې واخلي باردر واخلي ګوره دې هم باردر واخیست نو تر اوسه موږ سره دا رقم شکل جوړ سو. فکر وکئ یو دانه فرض مثال یو دانه بل کالم اخلم دې کې دیف او دې ته کلاس ورکومه کول څومره کول مثلا ام ډي بریک پوینټ مې ام ډي ورته وټاکم ام ډي ساحې ته ورسېد دا د بریک سي او ورته وایم 4 اندازو کې او دې کې مثلا یو H1 اخلم لیکمه ویب مثلا داسې یو شی مې ولیکل او دې کالم ته به م اندازه ورکم 3 ګورئ 5 3 8 8 4 12 نو ټول مکمل فکس پسې په یو رو کې به راشي. ښه راځم دې ته هم باردر لګوم نو باردر کوډ خو من کړی ده که نه باردر دې ته باردر کلاس ولګوم نو دا به هم همغه رنګ واخلي همغه باردر به واخلي ګوره دې ما موقعات شي واخیسته باردر. ښه راځم دې مکمل رو ته هم همغه باردر کلاس لګوم چې دا دې هم باردر واخلي نو دې هم چې واخیسته
بارډر واخیست دا رو. ښه زه وایم دا رو لږ مارجن ولري نو ام مثلا 2 ګوري دا رو به مارجن واخلي. ګوره دا رو دی خوا مارجن واخیسته دی خوا. ښه نو تر دې وخته پورې موږ تاسې پوه سئ چې موږ څنګه کولی سو خپل CSS وکاروو. راځم زه دغه رو ته ګورې دا موږ سره رو ده دغه رو ده دغه بردر. زه وایم دې ته هایټ ورکړم. زه وایم دا رو دې تر دغه ژي پورې راسي. نو هایټ چې موږ ورکوو د بوتسټراپ له لارې هم ورکولی سو خو راځو خپله اوس هایټ ورته لګوو. نو د هایټ لګول لپاره زه راځم دې ته اوس مثلا نوم ورکومه رو مثلا نوم ورکومه مثلا همدغه رو نوم ورکوم یا یو بل نوم ورکوم مثلا باډي په نوم. نو راځم کسټم CSS ته خپله به کوډ وکړم. نو کلاس ته که نه باډي نو ولیکم باډي. دا باډي دې چی ولري ورته وایم باډي دې هایټ ورکوم. چی ورکوم هایټ ورکوم. مثلا څومره هایټ ولري 200 پکسله 200 نه 500 پکسله. نو دا به موږ سره 500 پکسله هایټ واخلي دا. خو دې نورو هم ورسره واخیسته. ځکه دې نورو ورسره واخیسته چې دا دې پورې چې دي تړلي دي. ښه زه وایم دا نور دې هایټ نه ورسره اخلي دې ته باید زه خپله هایټ ولګوم. نو بیا هغه ته تاسې خپله هایټونه لګوئ. مثلا هایټ ورته لګومه دې ته یو بل کلاس ورکوم مثلا کالم 1 مثلا نوم ورکوم. وایم دغه ویلکم ټو اور ویب سایټ دی هایټ کم نو دلته تاسې خپل کلاس ورته ولګوئ. بیا هلته خپل کوډ ورته وکوئ. ورته وایم ډاټ کالم 1 او دا کالم 1 دی هایټ ولري مثلا څومره هایټ دی ولري 200 پکسله. کولی شي بکګراوند هم له دې نه ورکوئ چې تاسې د بوتسټراپ رنګ په کار نه ده نو ورته هم دغه رنګ واخله. نو موږ سره به داسې کار وشي. نو دې هایټ چی سو کم سو. ښه نو دې به تر اوسه پورې تاسې پوه سئ چې موږ کولی سو خپل بوتسټراپ هم چی کو وکاروو. ښه یعنې خپل CSS هم کارولی سو په دې داخل کې کلاسونو کې. نو راځم سلایډ ته راځم جسټیفای کانټینټ باندې اوس درته کار کوم. فکر وکئ موږ خپل CSS هم وکاروو دا داسې شکل کې راغی. زه وایم دا دیوونه دې ته به هم زه مثلا ګورې دا دیوونه چې دا په سر کې راغلی دي دا دیو مثلا دې بل ته هم هایټ ورکوم. زه دې ته نوم ورکوم مثلا کالم مثلا ورکومه هر نوم چې تاسې ورکوئ کالم مثلا کالم 3. زه وایم کالم 3 دی ما سره دلته راځم ډاټ کالم 3 دی مثلا هایټ واخلي 500 نه 150 پکسله. بکګراوند هم ورکولی شئ هر شي د خپل کار کولی شئ بوتسټراپ له لارې که تاسې نه ورکوئ. ګورئ دا دونه وه. خو زه وایم دا دیوونه ګورئ دلته سر کې دي. زه وایم دا دیوونو کته او پورته راولم منځ ته یې راولم اخر ته یې راولم سر ته یې راولم. دا څنګه کولی سو یا داسې به وکړمه نو دې لپاره یو ګورئ جسټیفای کانټینټ دا او بل څه دا الاین آیټم ده. اول راځو جسټیفای کانټینټ باندې غږ یو. ښه راځم دې کالمونه اندازه وړکې کوم دا 3 ورکوم مثلا دا هم 3 دي دا 2. نو دا شکل کې موږ سره راغله. زه وایم دا دیوونه ګورې دلته دې سر کې دي لیفټ خواته دي. زه وایم دا دې چپ خواته راسي. نو تاسې یو شی لرئ جسټیفای کانټینټ په نوم دا د بوتسټراپ کلاس ده. نو زه وایم د دې رو کې داخل کې څه شیان دي دقه ګورئ د دې داخل کې څه شیان دي.
نو دې ته ولیکئ جسټیفای کانټینټ. څه شی دلته ته موږ سره ویډیوګانې دي. کومې ویډیوګانې دي؟ دا ویډیوګانې دي. تاسو کولی شئ اراوند ورکئ، سینټر ورکئ، بټوین ورکئ. جسټیفای کانټینټ زه ورته یم سینټر. نو دا به موږ سره مکمل منځته راولي، دا مکمل کالمونه. نو تاسو دا زده کړه کالمونه څنګه منځته راولو، چپ ته یې راولو. راځه زه وایم بل شی د بټوین، لکه تاسې فلیکس کې مې ویلي د جسټیفای کانټینټ. نو زه ګوره دلته موږ سره همغه د جسټیفای کانټینټ د فلیکس کار کوي درته. نو دې روسه د دوی فلیکس نیولې ځکه دا رقم راغلی. نو ورته وایم بټوین جسټیفای کانټینټ چې راسي بټوین. نو دا ګورئ مکمل چې کړل تقسیم کړل. یا کولی شئ مثلا اراوند ورکئ چې لږ فاصله واخلي دغو ځایو نه. نو دا موږ سره دې شکل کې راغله. مثلا اینډ آخر ته دې راسي، نو دا دې خوا ته راغله. او که بیخي ور نه کوي یا ورته وایم سټارټ، دا به چېرته راولي؟ دې خوا ته راولي. او که غواړې منځ ته راولي دیوونه، رو ته به چې ورکوي دا جسټیفای کانټینټ ورکوي، ورته وایم سینټر. دا شی موږ سره یعنې دا تاسو زده کړه څنګه کولی شو دغه د رو کالمونه منځه و هغه طرف سره مثلا تقسیم وکړو سره. خو اوس راځو دا خو داسې شکل کې تغیر. اوس وایم دغه دیوونه دا رقم شکل کې منځ ته راولم او اخر ته راولم او سر ته راولم. نو هغې لپاره اپشن د دې الاین آیټم شی الاین آیټم. نو الاین آیټم چېرته راولې؟ زه ورته یم سینټر. نو دا به موږ سره کار ولې ونه که آیټمز. ښه الاین آیټم نه د آیټمز ده. نو دا موږ سره منځ ته راوسته. او که غواړم نه سر ته راولم، نو ورته ولیکم الاین منځ اخر ته راولم، الاین آیټم چې راوله اینډ. نو دا اخر ته راولي. او که ورته وایم نه سټریچ که شی سټریچ چې کوي مکمل به ما خپل حالت. نو ورته وایم داسې که چې منځ ته راوله، ورته ولیکم الاین آیټم چې کی سینټر. نو دا د الاین آیټم خبره. ښه راځو څنګه کولی شو بوتسټراپ لارې وشي ته ویټ او هایټ ورکو. ویټ او هایټ فرض وکړئ زه د بوتسټراپ لارې یو عکس راخلم. ما دلته یو عکس راواخیسته او دا عکس به زه په یو فولډر کې اچوم، ایمیجز ورکوم نوم، او دا عکس به دې ته کاپي کړم. ما بل کار مې نه ده کړی، ایمیجز په نوم فولډر مې واخیسته او دې کې مې یو عکس راواخیست. نو زه غواړم دلته یو عکس راولم. د دې دغه کال دغه ویلکم ټو اور ویب سایټ کته. نو عکس کله ستاسې راولئ آی ایم جي په نوم ټګ لرئ او ایس آر سی کې به خپل ادرس ولیکئ. نو ورته یم ایمیجز په نوم فولډر ته لاړ شه او هغې نه بعد دغه عکس موږ ته راوله. ګورئ دا مکمل به دا رقم شکل کې راولي. خو زه راځم دې ته که زه د خپل دې ته مثلا زه راځم یو کلاس ورکوم د بوتسټراپ کلاس. نو بوتسټراپ کلاس ورکومه یا خپل کلاس ورته لګوم، مثلا نوم ورکومه ایمیج 1 او راځم خپله کوډ ورته کوم ډاټ آی ایم جي 1 او دې ته ورکوم مثلا ویټ ورکوم مثلا 100 پکسله یا هایټ ورکوم مثلا دا 100 پکسله. نو دا موږ سره دې شکل کې راغی. خو زه وایم نه دا د بوتسټراپ له لارې دا ویټ او هایټ ورکم. د څه له لارې؟ بوتسټراپ له لارې. نو بوتسټراپ له لارې یو شي ته ویټ او هایټ ورکوئ، نو هغې لپاره به ډبلیو لیکئ. شی ډبلیو او بیا به اندازه لیکئ 25 50 15 او 100 ورکولی شي. زه ورته وایم دا د 25 اندازه وي.
نو دا موږ سره دې شکل کې راغی. زه ورته یم نه دا د 50 اندازه کې، نو دا موږ سره دې شکل کې راځي. او که ورته یم نه د 100 اندازې کې، نو دا موږ سره 100% مکمل هغه به ونی. کولی سئ هایټ هم ورکوئ. هایټ چې ورکوئ بیا اچ به ورته لیکئ، اندازه به ورکوئ. زه ورته یم 25 اندازه دي، نو دا اوس موږ سره دا شکل کې. زه وایم نه 100%، نو دا موږ سره د شکل کې. ورته یم نه 15، دا موږ سره د یعنی څنګه کولی سئ بوتسټراپ لارې وشته ویټ او هایټ ورکړو. نو ډبلیو بیا به ورپسې دغه نمبرونه لیکئ. ښه، تر دې چې پورې خو تاسو دونه زده کړه څنګه کولی سو آفسیټ ورکو، آرډر او مارجن ورکو، جسټیفای کانټینټ الاینټ او ښه بي جي مې تاسو ته وویلې چې هماغه رنګونه تاسې ورکولی سئ یو شي ته. او ټکسټ څنګه کولی سو خط ته رنګ ورکو. فکر وکړئ مثلا زه غواړم دغه ویلکم ټو اور ویب سایټ نه ده، ګورئ موږ سره دا رقم شکل کې ده. راځم داسې به وکړم دغه الاین آیټم سینټر به یې لرې کړم. زه وایم دغه خط ته چې ورکړم رنګ ورکړم د بوتسټراپ رنګونه. نو بکګراونډ ته چې رنګ ورکوئ، بکګراونډ ته چې تاسې رنګ ورکوئ کلاس به لګوئ او دې ته به بي جي ورکوئ. مثلا بي جي کم رنګ، مثلا ډارک، نو تا ته به دا بکګراونډ اخلي. ګوره د بکګراونډ واخیسته تور. خو زه وایم نه خط ته رنګ ورکم، نو خط لپاره به ټکسټ ولیکئ او بیا به رنګ ولیکئ. مثلا زه ورته یم لایټ، نو دا به لایټ رنګ درته واخلي. دا زه ورته یم نه لایټ رنګ دې نه اخلي، وارننګ دې واخلي، نو دا به وارننګ واخلي. او که ورته ولیکم سکسس، نو دا به سکسس واخلي. نو هر کله چې خط ته رنګ ورکوئ ټکسټ به لیکئ او بیا به ورپسې دلته یو سی پاتې، بیا به ورپسې د خپل هغه رنګ نومونه لیکئ د بوتسټراپ. بل د ټکسټ پراپرټي کې یو دا اپشن بل د ټکسټ کولی سئ دا لاور کیس او اپر کیس هم کوي. زه ورته یم اپر کیس، نو دا کولی دا هم کارولی سئ دیږ کې. دا د بوتسټراپ هغه اساسي شیان دي چې دغه تاسې پروژې ته آماده سئ. نو دې شیانو باندې پوه شولئ ټکسټ ته څنګه رنګ ورکو، بکګراونډ ته څنګه رنګ ورکو، نو دغه کلاسونه لګوی سئ. راځم نور وړاندې ځم درته څنګه کولی سو یو بټنه جوړ کړو بوتسټراپ له لارې. نو زه به دا داسې وکړم، دا مکمل به بیرته پاک کړم، له سره به بیا کار وکړم. تاسې دغونه زده کړه در خو درته تکرار هم سي. اول چې بوتسټراپ کاروئ کانټینر به اخلئ یا کانټینر فول وایډ، چې دواړو فرق تاسې زده کړه چې یو مکمله صفحه نیسي، یو لږ فاصله ورکوي. او بیا د آخر کې به چی اخلئ، دیو کې به رو اخلئ. بیا څومره کالمونه چې تاسو په کار وو، څومره ساحې چې تاسو په کار همغونه. زه ورته وایم ماته 2 دانې په کار دي، دیو او کالم. او د ام ډي ساحه کې د بریکس مثلا ام ډي ساحه تاسې ولیدله، ورته وایم دا د 3 کالمو په اندازه کې. او دې کې داخل کې یو بل کالم اخله، مثلا دیو او کلاس ورکوم کول، او دا د ام ډي 4 په اندازه، یا مثلا دا د مکمله صفحه ونیسي. نو بیا هغه اندازه مو ورکوي، دا مو اتومات خپله درته نیسي. نو دې لپاره به داسې وکړم دې داخل کې به ولیکم H1 او H1 کې به مثلا ولیکم مثلا ویلکم، او دې داخل کې به ولیکم students ریکارډ، مثلا هر شي چې لیکي دا دې لپاره لیکم ستاسې درته بیرته تکرار سي. ګورئ موږ سره دا رقم شکل کې راغلی. ښه راځم دې ته رنګ ورکوم، دا مکمل رو ته یا دې کالم ته مکمل رنګ ورکوم. نو
یا مثلا دې ته رنګ ورکوم بیکګراوند ورکوم نو کلاس به لګوئ کلاس بي کلاس هم اخیستی خو همغلته به ولیکئ بي جي او که نه یم کلاس هم نه لرئ نو کلاس کې به ولیکئ بي جي کوم رنګ درته پکار ده دې ته ماته بي جي ډارک پکار ده نو دا موږ سره بي جي ډارک ګوره اوس یې خط نه ښکاري خط ځکه نه ښکاري دا خط تور دلته بیکګراوند هم تور ده دا نه ښکاري نو بي جي ډارک خط ته څنګه رنګ ورکوي ورته هم ټکسټ چې کا د تاسې زده کړه خط ته رنګ لیکي ټکسټ به لیکي او بیا به ورته رنګ نوم لیکي زه ورته هم ټکسټ لایټ ښه خو زه وایم دا ګورئ دا 3 اندازه ده او دې خواته دا باید مکمله صفحه ونیسي نو دې لپاره تاسې ګوره دا 3 ده نو څو کالمه نور د په کام دي 9 زه ورته هم دا 3 او 9 12 ګوره مکمله صفحه به پوره سي ښه دا مکمله صفحه راځمه ښه کانټینر دا مثلا بریک پوینټ ورکوم ام ډي نه ښه راځم ښه تر دې وخت تر دې چې پورې موږ سره دغونه کار ووسو ښه زه وایم یو بټنه ولګوم یو شینه چې جوړه کړم یا یو بټنه غواړم راوله نو مثلا زه غواړم هلته ای ټک مثلا اخلم او دې کې لیکم احمد یا فیسبوک او دا د لینک دا خو تاسو ایچ ټی ام ال باندې دغه سره د لینک www.facebook.com دې سره د لینک نو ګورې موږ سره دا اوس د شکل کې راځي facebook.com دا رقم شکل کې راځي زه وایم دا د بټن شکل کې سي نو څنګه کولای شي یو شینه بټن جوړ کړو د بوتسترپ لاره نو موږ ویل چې بوتسترپ کلاس باندې کار کوي نو دې ته به تاسو چې ولګوي کلاس به ورکوي بي ټي ان کلاس به ورکوي اتومات به دې نه درته بټنه جوړه کړي ګوره دا لینک نه چشته واړه بټنه ته خو ګوره رنګ نه لري نو رنګ څنګه ورکو نو ولیکئ بي ټي ان بیا خپل رنګ ولیکئ نو ورته ولیکئ مثلا کوم رنګ ډارک اوس مثلا زه به ډارک رنګ دی نو ګوره موږ سره داسې ډارک شکل کې راسي ورته هم نه د ډارک شکل کې نه ډینجر شکل کې دی راځي یو رنګ ما تاسو دلته لیست کې نه دی لیکلی پرایمري په نوم هم رنګ لرئ پرایمري نو زه ورته وایم نه بي ډي ډینجر نه بي ټي ان شي پرایمري نو دا پرایمري شکل کې راغلی نو بټنه تاسو دې شکل کې اخلئ یو بل شای ده زه وایم بي ټي ان یو بل رقم ډیزاین هم دوی لري بوتسترپ کې آوټلاین که تاسې ور اضافه کوئ بیا د رنګ نوم ولیکئ بي ټي ان آوټلاین پرایمري نو تاسې به دا رقم شکل کې راځي رنګ به نه لري کله چې موس راوړئ یقه وخت کې به رنګ لري دا داسې ښایسته ډیزاین نو که چیرې دا اوس موږ بوتسترپ نه وای کارولی نو دا موږ سره ډېر سي جنجالي شکل کې راته یا خو ساعت به موږ هوور لګول دا شیان هم لګول نو تاسو دا ذکر څنګه ګورې ته نه ای ټک کې نه دا هر شي نه درته بټن هم دی زه هر ټک واخلم او کلاس بي ټي ان ورته ولیکم زه ایچ 1 ټک هم واخلم ګورئ ایچ 1 او دې لیکم احمد دا شکل کې راغی که نه که زه ورته ولګوم کلاس او ورته لیکم بي ټي ان کوم بي ټي ان ډارک مثلا سکسس دا بي ټي ان دي ګوره دې نه هم تاسو ته بټن جوړوي دا نو خو تاسو ته ما دا نظر ده یا ای ټک ته بي ټي ان لګوئ یا خپله بټن ته مثلا زه لیکم بټن مثلا لاګین او کلاس ورکوم ها بي ټي ان او بي ټي ان کم بي ټي ان مثلا ډارک هم نه مثلا ډینجر نو دا موږ سره
دې شکل کې راځي. خو زه وایم دغه BTN نه ده، دا BTN مارجن ولري. ګورې دې سره لږ نږدې ده، نو مارجن خو تاسې تیار ویلی ده که نه. مارجن چې هر شي ته ورکوئ ام به ورکوئ، بیا به اندازه ورکوئ تر څو پورې؟ 5 پورې. نو ګورئ دا به هم کته مارجن واخلي هم پورته ټولو خوانه. خو زه وایم نه، مارجن دې چپ راس واخلي. نو ورته لیکي MX شی MX. دا خو تاسې ویلی وو که نه په تېر لږ مخکې. نو دلته ورته وایم مثلا 3 اندازې واخلي. ګورئ چپ راس اندازه مارجن واخیست. نو تاسو دا ځکه څنګه کولی سو بټن راولو. یو بټن BTN آوټلاین څنګه راولو؟ زه هم دې نه BTN آوټلاین جوړ کوم. نو BTN هغه رنګ نه مو مخکې به ورته ولیکئ آوټلاین. نو دا موږ سره دې شکل کې راځي. دا ښه راځو څنګه کولی سو یو فارم جوړ کړو د بوتسټراپ لارې. دغه به په دې ویډیو کې اخرنی کار به دا درته وکړم. فارم ښه زه به دا بټنه پاکه کړم، بیا اخر کې به پروګرام داسې جوړ کړم. یا ټیبل به هم کار کو، راځم دا بټن یې پاک کړم. زه غواړم یو انپوټ واخلم. چې واخلم انپوټ. ګورئ د اوس تاسې ووینئ چې دلته ما ته یو انپوټ راغی. زه وایم دې انپوټ داسې د بوتسټراپ انپوټ راولم. نو هر کله چې بوتسټراپ انپوټ راوستل غواړئ نو اول به یو دیو اخلئ او دې دیو ته به کلاس ورکوئ فارم ګروپ. دا د بوتسټراپ چې کله تاسې د بوتسټراپ دیو هغه اخلئ انپوټ شیان اخلئ نو دیو به ورکوئ فارم ګروپ به ورکوئ. دې ته چې به ورکوئ فارم ګروپ او دې داخل کې به چې واخلئ انپوټ به واخلئ. خو دې دیو ته دې انپوټ ته به بیا کلاس همیشه فارم کنټرول ورکوئ. فارم کنټرول دغه به تاسې ځان سره زده کوئ. هر کله چې تاسې د بوتسټراپ انپوټ اخلئ دا به په یو دیو کې اخلئ او دیو ته به فارم ګروپ ورکوئ، خپل انپوټ ته به چې ورکوئ فارم کنټرول. نو دا اوس موږ سره دې شکل کې راغی. دا اوس زه غواړم دې ته پلیس هولډر ورکړم. نو پلیس هولډر هم ورکولی دا خو د HTML مربوط کېږي. ورته ولسم انټر یور نیم. نو دا موږ سره ګوره څومره ښایسته انپوټ راغی. دا مثلا زه یو دانه بل انپوټ اخلم. نو تاسې همیشه چې د بوتسټراپ لخوا انپوټ کاروئ نو دیو به اخلئ، دیو ته به کلاس ورکوئ فارم ګروپ او خپل انپوټ به بیا واخلئ. مثلا انپوټ راته پاسورډ ټایپ پاسورډ پکار ده، خو انپوټ ته به کلاس چې ورکوئ فارم کنټرول. دا د بوتسټراپ ګوره دا دواړه سره نښتي دي، خو خارجي فاصله زیاته یې که نه. نو خارجي فاصله چې همیشه زیاته یې نو ته مارجن کاری که نه. نو دغه دیو ته به دغه انپوټ خو په دې دیو کې ده که نه، نو دې ته به مارجن ورکړي. ښه کته او پورته مارجن ورکړي که ټول عمومي. زه کته او پورته. نو MY تاسې ویلی MY څومره 3. نو کنټرول ثبت کړم نو دا به MY واخلي. ګورئ دا دې شکل کې راغی. نو دا موږ سره دې شکل کې چې سو انپوټونه راغله. په فارم کې به مکمل کار بله ویډیو کې هم درته کار کوم. دا ډیر کار لري خو تاسې لږ پې پوه سئ. راځو څنګه کولی سئ بوتسټراپ کې ټیبل راولو. ټیبل به زه په دې بله برخه دې بل دیو کې درته راولم. هر چېرته راوستلی سئ. نو هر کله چې بوتسټراپ ټیبل خو اول زه ټیبل جوړوم. ټیبل تاسې په HTML کې ویلی داسې 2 برخې لري. یو ټی هیډ ده او بل څه ده ټی باډي ده. همیشه چې HTML کې جدول جوړوئ ټیبل په نوم به ټګ اخلئ او یو ټی هیډ به اخلئ یو شی ټی باډي. نو او په ټی هیډ کې تاسې کولی یو TR به اخلئ
او بیا داخل کې څه اخلي ټي ایچ عنوانونه ورکوي مثلا زما ته آی ډي ده بل مثلا نیم ده بل څه ده مثلا لاست نیم ده او په د ټي باډي برخه کې تاسو هغه ته چی ورکوي ډیټا وراچوي هغه لپاره هم تاسو چی اخلي ټي آر یو رو اخلي دا په تاسو په نو په هغه کې ویلې ټریمل کې او بیا دې ته ټي ډي ورکوي مثلا د آی ډي کې یو بیا د بل نیم لپاره مثلا خان مثلا دې کې مثلا احمدی تخلص ده مثلا نو موږ سره ګوري دلته یو دانه جدول راغی ګوره دا جدول راغی خو زه وایم دا د بوتسترپ جدول ولګو که زه راسم دې ته باردر ورکم دې ټیبل ته مثلا باردر ورکومه 2 دا موږ سره جدول لا شکل کې راغی خو زه وایم د بوتسترپ ټیبل وکاروم بوتسترپ هم ټیبل ته کوډ کړی ده نو همیشه چې ټیبل جوړوي بوتسترپ لري کلاس به ورته ټیبل لګوي اندقه فقط دوانه کلاس به ورته چی لګوي ټیبل اتومات به دا درته ټیبل شکل کې جوړ شي دا راځم مثلا زه د ټي هیډ ته رنګ ورکوم نو بیکګراوند ورکوم کلاس تاسو م بیکګراوند څه ورکای بي جی تاسو ویل د بي جی کم بي جی ډر نو دا موږ سره بیکګراوند دی بي جی ډرک ولې وانخیست را بسم دا دې ته کلاس بي جی او ډرک ها د ټیبل یو بل کلاس ده د ټي هیډ تمام کارو کو چې ولې بیکګراوند ناخلي د بوتسترپ یو بل کلاس ده دلته کلاسونه ما تاسو لیکلي دي ټیبل سټریپټ په نوم ټیبل سټریپټ راځم ورته ټیبل او بل ورته بل ټیبل شي سټریپټ نو دا به تاسو ته داسې ډیزاین جوړ کړي چې طاق کالم به یو طاق رو به یو رقم ډیزاین اخلي او جفت رو به بل رقم ډیزاین راځم مثلا یو بل رو اخلم دلته ټي آر ورته لیکم مثلا همدغه کاپي به کوم دغه ډیټا مثلا دې ته ورکوم 2 مثلا راشد او تخلصي خان موږ سره دې شکل کې راغی ګوري دا به یو رقم ډیزاین اخلي کول مثلا یو بل ور اضافه کوم کنټرول سی کنټرول وی نو دا د بوتسترپ فائدہ سوله ګوري څومره ښایسته ټیبل موږ ته جوړ کړ راځم زه وایم دغه عنوانو ته بیکګراوند ورکم مخکې وانخیست اوس یې ګورو چې ولې وانخیست عنوانو ته چې ورکوم بیکګراوند ورکوم نو دې ته به کلاس ولګو شی کلاس بیا به ورته ولیکي بي جي شی ډرک خو دا به نه اخلي ځکه دا نه اخلي دا د ټیبل مربوط ده نو ټیبل ته هر همیشه بیکګراوند ورکوي نو ټیبل ولیکي ټیبل شی ټیبل ډرک که ټیبل مثلا بل رنګ درته پکار ده نو ټیبل کم ټیبل سکسس نو دا به تا ته سکسس رنګ واخلي نو څنګه کولی شو بوتسترپ لارې چی راولو داسې ډیزاین جوړ کو ښه یو بل دا پروژه به زه لږ منظمه راولم زر به یې له سره بیرته جوړه کړم چې مکمله توګه منظمه راشي نو له سره یې تاسو ته کار کوم
چې ټول درس کور سي درته. نو اول به دیو اخلو، دیو ته به کلاس چور کو کانټینر، خو زه مکمله صفحه واخلي کانټینر فول وایډ. اوس ماته 2 دانه دیوونه پکار دي یو او کانټینر کې به همیشه رو اخلي. ښه اوس ماته داسې ډیزاین پکار ده. نو اوس هر کله چې بوتسټراپ کاروئ تاسې به خپل ډیزاین نظر کې نیسئ. اوس ما څه اوس داسې ډیزاین پکار ده چې داسې دا مکمله صفحه او دلته یو شکل دی خواته یو شکل دی خواته. نو هم دا خو کانټینر سو او بیا به رو واخلی. اوس تاته اوس ماته څو کالمه پکار دي؟ 2 کالمه، یو دا کالم دی یو دا کالم ده، خو دې اندازه لږ کمه دی چې ده ډیره ده. نو ما دیو مې اف کانټینر مې واخسته، رو مې واخستله، نو اوس ماته 2 کالمه پکار دي. نو ولیکمه دیو کالم او ام ډي ساحه کې دا بریک سي سوبر اندازه کې دي، دا د 4 اندازو کې. ښه نو زلته لیکمه دې کې به H1 واخلمه، add مثلا student add student. نو موږ ته به دلته دې شکل کې راسي add student راغی. خو زه وایم دغه دیو ته باردر ورکم، دغه کالم ته چې ورکم باردر. نو هر کله چې کالم ته باردر لیکي ته نه کارت به ورته ولګئ. څه به ورته ولګئ؟ کارت. ګوره دا تا سره دې شکل کې راغی، دا یو باردر یې واخیست. ښه زه وایم دا دې لږ مارجن واخلي، فاصله دې ولري خارجي فاصله، ورته ولیکئ ام څومره اندازه به ولیکئ. نو دا مارجن هم تاسو ته تکرار سو، دا شکل کې راغی. ښه دې لاندې زه غواړم یو انپوټ ولرم او راته ودې لیکئ انټر یور نیم. نو تاسې کله چې انپوټ اخلئ د بوتسټراپ لارې اول به دیو اخلئ او دې ته به کلاس چې ولېږئ تاسې ویلی یو. نو تاسې که ویلی لږ ووایئ بیا که نه زه یې لیکم. ښه تاسو به ویلی چې حتما فارم ګروپ. نو دیو مې واخست فارم ګروپ او دې داخل کې به انپوټ واخلئ او انپوټ اخلم. کوم ماډل ټکسټ ماته پکار ده، خو کلاس به دې ته چې لګوئ تاسې وویلی لږ مخکې. نو حتما به تاسې ویلی چې فارم کنټرول. نو موږ څه دې شکل کې جوړ شو. ګوره دا خو زه وایم دې کې دی پلیس هولډر هم وي. نو دا خو HTML ده که نه، ورته لیکم انټر یور نیم دا رقم دا شکل. ښه ګورئ دغه کار دی موږ نه ده، دا باید داخلي فاصله ولري. نو داخلي فاصله خو پرډینګ ده، نو دا باید داخلي فاصله ولري. همدغه کارت که نه، نو دا کارت ده که نه، نو داخلي فاصله پرډینګ ده که نه. پرډینګ تاسې ویلی چې تنه پی ولیکئ د بوتسټراپ کې نور اندازه ولیکئ خپله درته پرډینګ ورکوي، خو زه ورته یم 2 اندازې دې ولري. نو ګورئ دا موږ سره داسې شکل کې راغی. زه 2 هم کمه ده ورته یم 3 یا 4 داسې شکل کې راغی. ښه زه وایم دې نه مخکې یو لیبل ولرم. چې ولرم لیبل تاسې د HTML یو ویلی ده، ورته لیکم نیم. دې نه مخکې داسې مثلا لیبل لیکل، دا شکل کې راغی. همیشه چې لیبل په یو فارم ګروپ کې اخلئ هغې ته به بیا کلاس لګوئ فارم لیبل. دغه یو څو کلاس زده کوئ بس. دا دې شکل کې موږ سره ډیزاین راغی. ښه یو بل دا به زه کاپي کوم نه، له سره به یې درته کار کوم. زه وایم یو بل همداسې دیو انپوټ واخلم د پاسورډ لپاره یا مثلا پلار نوم لپاره. نو دیو او دیو ته به چی اخلئ فارم ګروپ او دې کې به تاسې انپوټ اخلئ انپوټ. ښه او کلاس به ورته چی لګوئ فارم کنټرول. اوس یې ګوره دا موږ سره دې شکل کې راغی. دې ته هم زه پلیس هولډر ورکوم، پلیس هولډر ورته لیکم انټر یور فادر نیم. دا شکل. خو ګورئ دغه موږ چې دا انپوټ اخیستی دا خارجي فاصله نه لري. زه هم کته پورته خارجي فاصله ورکم.
د ټول انپوټونو ته. نو زه به داسې وکړم هم دا فارم ګروپ ته کته پورته فاصله ورکوم هم دې ته. نو دې ته به مارجن ورکم دې ته به مارجن. خو دې اوس زه ویس کوډ کاروم نو داسې به وکړم دا به انتخاب کړم کنټرول دا به مې کنټرول ډي مې ووه هم دا انتخاب سو هم دا. نو داسې یا خپله ورته ولیکئ دواړو ته مثلا ام او دې ته ولیکم کم رقم ام مارجن کته پورته څومره 2 اندازې یا داسې وکړئ تاسې خپله ورته ولیکئ هم دې ته مارجن خو ټول انپوټو ته مارجن وه. نو ګورئ دا دې شکل کې راغلی. خو زه هم دغه فارم چې موږ انپوټ چې اخیستی دا هم یو لیبل ولري. نو دلته به ولیکئ لیبل به واخلئ ورته لیکم مثلا دې داخل کې فادر نیم. خو دې ته به کلاس همیشه چی ورکوئ کلاس که وریم نه کې مشکل نشته خو بوتسټراپ شکل چې کاروئ نو فارم لیبل به ولیکئ فارم لیبل دا شکل کې راغی. ښه زه باید دلته یو بل سلیکشن ولرم مثلا زه به انتخاب سي نو مثلا اپشن ولري نو هغه خو تاسې HTML کې ویلی سي سلیکټ به لیکئ او سلیکټ کې به تاسې چی اخلئ اپشن یې اخلئ اپشن نو دا هم د انپوټ مربوط ده که نه. نو داسې به وکړئ دا به هم یو دیف کې واخلئ او دې ته دیف ته به چی ورکئ فارم ګروپ او دې ته به چی واخلئ آخر کې به دې داخل کې به چی واخلئ سلیکشن سلیکټ به واخلئ او دا دې ته به اپشن یې ورکئ. خو دې کې به چی واخلم اپشن مثلا یو اپشن دی ولري مثلا پښتو کنټرول سی کنټرول مثلا دری مثلا انګلیش دا خو د بوتسټراپ ډیزاین یې وانخیست. نو دا ما ګوره یو دیف کې واخیسته دا سلیکټ د دیف ته ما فارم ګروپ ورکوه همیشه به همداسې د انپوټ شیان چې اخلئ دیف کې به اخلئ فارم ګروپ ورکوئ. خو دا خپل شي ته به د مثلا ما انپوټ اخیست هغه ته فارم کنټرول ورکړه نو همداسې به سلیکټ ته به هم کلاس ورکړي کم کلاس فارم کنټرول. وسې د بوتسټراپ ډیزاین درته واخیست. خو زه وایم دغه باید یو لیبل ولري نو دې فارم ګروپ کې به یو لیبل واخلئ لیبل ورته لیکمه سلیکټ لانګویج نو دا به موږ سره دې شکل کې راسي. ښه زه وایم دا باید مارجن ولري دا دې ته م ورکوم ام وای څومره 2 دې شکل کې راغی. زه هم کاته یو بټن ولرم نو بټنه ګورئ دا دې مربوط کیږي نو دې بټن سي همیشه تاسې اخلئ. نو بټن مثلا زه بټن اخلم او دې ته لیکم مثلا اډ ګورئ موږ سره دا دې شکل کې راغی. خو زه وایم دا بټنه د بوتسټراپ ډیزاین واخلي نو بوتسټراپ ډیزاین بټنه تاسې ویلی چې کلاس به ورته لګوئ کم کلاس بیټین بیا به ورته کم بیټین مثلا پرایمري دې شکل کې راغی. خو زه هم دا بټن باید کمه ساحه واخلئ چې مکمل ونه نیسي. ګور مکمل تاسې دې داخل کې داسې دنا بټن مې واخلئ خو زه هم نه دا بټن دې کمه ساحه ونیسي نو دا به یو دیف کې واخلئ چیش کې به واخلئ دیف کنټرول ایکس او دې داخل کې به واچو. اوس یې ګوره دا بټن موږ سره دونه شکل کې راسي او که نه تاسې غواړئ مکمله راسي خو زه هم پډینګ به م ورکړم پی ایکس 15 اندازو کې پډینګ ورکړم نو دا موږ سره دې شکل کې راغلی. ښه ګورئ دا ما 2 کالمونه اخیستي دې رو کې یو دا کالم و چې کلاس مې کار ورکړ 4 او بل دلته ما یو بل کالم هم اخیستی و یا نه مې دا اخیستی تر اوسه. ښه نو دا خو دا کالم نو داسې به وکړم دا کالم دلته بند شوی ده ګوره دې کالم باندې چې زه کلیک کړم تاسې ګورئ
دا وای د دې کالم بند سوی ده ګوره نه ده نو دلته به زه یو بل کالم واخلم د دې رو داخل کې ګوره زه دا اوس تاسې ګورئ زه اوس کوډ لیکم دا اوس دغه رو داخل کړم زه نو زه دې رو کې یو بل کالم اخلم دیو او کالم څومره کالم هغه څلورو دا ورته ولیکم اته او دې کې لیکم مثلا یو چان اخلم all students نو موږ سره د شکل کې راغی خو دا کته راغی باید کته نه وای راغلی نو زه ورته بریک پوینټ ورکم کلاس ام ډي اته هغه ځکه راغلی چې هغه مرجن او شیان لري نو زه به دا داسې کم 15 به یې کم مثلا ګورې دا موږ سره د شکل کې راغی مثلا شپږ کې هم کته خو به نه راځي ګورې دا ځکه کته راځي چې 12 موږ یو رو کې 12 دانې اخیستی شو دې اندازه له 12 نه جګېږي نو شپږو کې هم صحیح ده اوو کې هم صحیح ده نو اته ځکه چې هغو ته یو مارجن شیان لري نو ځکه دا کته راځي په اتو کې نو اووه صحیح ښه زه دې ته به بیکګراونډ ورکړم بیجي کم بیجي سکسس تاسې ووینئ نو دا موږ سره دغه شکل کې راغلی ده صحیح ده ښه دې ته به زه یو باردر ورکوم نو باردر چې همیشه ورکوئ نو کارت به ورته لګوئ څه شی کارت ګورې دا موږ سره داسې باردره چې سو واخیست خو زه هم دا هم باید لږ مارجن ولري مارجن څومره مارجن کته او پورته مثلا یا مارجن عمومي دې واخلي دوه اندازو کې نو موږ سره د شکل کې راغی یو لږ نور به کم 3 اندازو کې نو دا رقم شکل کې موږ سره راغی زه هم دې کې یو کته ټیبل ولرم نو ټیبل دې داخل کې اخلم نو ټیبل چې همیشه جوړوئ نو ټیبل به واخلئ یو ټیبل تاسې دوه برخې لري چې ټي هیډ او ټي باډي ده او ټي هیډ کې تاسې عنوانونه لیکئ ټي آر به واخلئ او دې کې به ټي ایچ به ولیکئ مثلا آی ډي ټي ایچ آی ډي پکار ده نیم پکار ده اف نیم پکار ده او مثلا لاست نیم پکار ده او په ټي باډي کې به تاسې یو ټي باډي به واخلم او دې کې به تاسې خپل ریکارډونه واچئ روګانې به واخلئ مثلا بیا ټي ډي یو مثلا واثق مثلا دا شی ښه نو موږ سره دا رقم شکل کې راغی خو زه هم دا د بوتسټراپ ډیزاین واخلي دا ټیبل نو بوتسټراپ ډیزاین چې اخلي کلاس به ولګوئ کم کلاس ټیبل فقط دغونه اتومات به دا چی واخلي ډیزاین واخلي خو زه هم دا زبرا لکه سټریپټ شکل طاق رو باید یو رقم ډیزاین کې راشي یو رقم رنګ واخلي او جفت بل رقم نو د دې کار لپاره به تاسې یو کلاس بل ولګوئ دې ټیبل ته ټیبل سټریپټ نو تاسو ته به دا د زبرا شکل یعنی د جفت په یو رقم رنګ کې راشي وو ښه زه وایم دغه ته رنګ ورکم نو دې لپاره دې ته رنګ ورکوئ نو ټیبل ته چې کله رنګ ورکوئ کلاس به ولګئ ټیبل به ولیکئ او بیا خپل رنګ به ولیکئ مثلا ډارک ورکو نو موږ سره دا دې شکل کې راغی نو دا د دې ډیزاین په بل ویډیو کې به د بوتسټراپ په نورو شیانو غږیږو چې بوتسټراپ څنګه کاریږي هیله ستاسې دغه کې یو شی زده کړي اوسي که چیرې موږ دا سی اس اس کار کړی وای نو داسې ډیزاین به په اسانۍ سره موږ نسو جوړولی ګورئ دا ریسپانسیو هم ده ګورئ دا ریسپانسیو هم ده داسې شکل کې راغی مثلا زه دا کارت به لرې کړم کارت
همدې نه به هم کار هم لرې کم ما ته دا رقم ډیزاین کې راشي